ولې پاک سپېڅلي پرته له کوم عیب، پرته له کوم زیان او پرته له کومې لکې، داغ، تور، هر څه چې وي، پرته له کوم منفي خصوصیت او عادته دې نړۍ ته راځو. خو کله چې له دې نړۍ څخه ځو، ناپاکه له زیانونو او نقصانونو، اشتباهاتو، ګناهو او یو عالم منفي خصوصیات سره ځو. ولې؟ السلام علیکم ګلونو لیدونکو، قدرمنو اوریدونکو، حسینه همدرد یم او حسینه همدرد یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې هیله چې د ویډیو تر وروستیو شیبو راسره مل اوسئ او په همدغه تړاو هغه کوم موضوع مې چې لږ څه مخکې تاسو ته ذکر کړله، خپل نظرونه او اندونه راسره شریک کړئ، تر څو په ګډه سره خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړو او د دغې ټولنې، د دغه هیواد د بچیانو او نوي نسل په روزنه او پالنه کې مثبت نقش ولرو. دا په موږ او تاسو باندې لازمه ده چې کله چې یو څه مو زده وي او تر نورو پورې رسوو، یوازې تر خپلو اولادونو، خپلو ماشومانو او خپل چارچاپېره نه، بلکې د دغه هیواد تر هر بچي او هر نوي نسله پورې ورسوو، تر څو وکړی سو هغه نیکمرغي او سوکالي چې د دغه کار په مقابل کې ترلاسه کیږي، هغه موږ او تاسو ټول ترلاسه کړو. ګلونو لیدونکو، په دې هیله یم چې دغه ویډیو په غور سره ووینئ او خپلو عزیزانو سره یې هم شریکه کړئ. هر هغه کس چې په تاسو باندې ګران ده، تاسو ته ارزښت لري او پوهیږي چې شاید د دغه ویډیو خبرې به هغه ته ګټورې تمام شي، نو حتما ویډیو ورسره شریکه کړئ، تر څو هغوی هم وکړی چې څه ناڅه یې په خپل ژوند کې عملي کړي او عملي بڼه ورکړي، تر څو وکړی سو چې نوی نسل له زیانونو او نقصاناتو څخه تش او خالي وروځو، تر څو چې هغوی هم ښه راتلونکی ولري. ګلونو لیدونکو، کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، پرته له شکه چې د هغه ذهن، د هغه فکر، د هغه سوچ له هر څه څخه خالي وي، هیڅ څه هم د هغه په فکر ذهن کې نه وي، ان تر دې چې تر څو ورځو پورې حتی خپله مور نشي پیژندلی. په دې معنا چې کله چې یو کس، یو ماشوم خپله مور ونه پیژني، یوازې هغه احساسوي. دلته باید فرق وکړو، د احساس او د پیژندلو ترمنځ فرق شته. ماشوم خپله مور احساسوي، کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغه مینه، عواطف، احساسات ټول درک کوي، ولې مور نه پیژني. د څه لپاره؟ هغه ماشومان چې د میندو نه پرته هغه ته دایي نیول کیږي، یا نورې میندې چې هغې ته شیدې ورکوي دایه اوسي، هغه ته هم همغه احساس ښیي او خپلې مور ته هم همغه احساس ښیي. که چیرې ماشوم د دې ماشومتوب څخه خپله مور پیژندلی، نو هېڅکله یې هم یو پردۍ ښځه، یو بله ښځه چې هغه ته شیدې ورکوي، هغه ته د داییتوب هغه نقش او رول لوبوي، هغه به یې په خپل ژوند کې نه منه. د دې لپاره چې الله پاک دغه حکمت په کوچنیو ماشومانو کې ایښی دی چې هغه د مور عواطف درک کوي، د مور احساسات درک کوي، ولې خپل مور تر څو ورځو پورې نه پیژني. نو له دې څخه دغه معلومیږي چې کله چې یو ماشوم نړۍ ته راځي، تر ټولو نږدې شوی او تر ټولو نږدې کس د الله پاک نه پرته د هغه مور ده. کله چې هغه نه پیژني، نو موږ څنګه هغه ته دا خطاب کولی شو چې ماشوم د ماشومتوب څخه کرکه، نفرت او منفي احساسات، منفي عواطف او دغه زده کړي دي. نه، دا هیڅکله هم یو ماشوم له بلې نړۍ څخه ځان سره نه راوړي. هیڅکله هم د مور له ګېډې څخه چې کله نړۍ ته راځي، ماشوم د دغو منفي نقاطو سره یو ځای نړۍ ته نه راځي، بلکې خالي او تش راځي. دا مونږ یو چې ماشوم ته، نوي نسل ته، نوي ځوان ته، نوي پیغلې ته او په ټوله کې انسان ته مونږ منفي انرژي ورکوو او هغه منفي انرژي په خپل ذهن کې جذبوي او بیرته د نورو په مقابل کې هم ښکاره کوي. له همغه ماشومتوب څخه دغه تربیه شروع کیږي، له همدغه ماشومتوب څخه د هغه ماشوم ذهن شروع په فعالیت کوي او له ټولنې لخوا څخه هم، د محیط لخوا څخه هم ماشوم ته نو منفي حرکات ورزده کیږي، منفي خبرې ورزده کیږي، کرکه او نفرت ورزده کیږي. لومړنی هغه تر ټولو قوي صدمه چې ورکول کیږي، هغه د کورنۍ لخوا څخه ده، د مور لخوا، د پلار لخوا او هغه نور د کورنۍ مشران او غړي چې په کورنۍ کې د ماشوم سره ژوند کوي، هغه ماشوم ته تزریق کوي، ماشوم ته منفي حرکات، منفي خبرې او منفي احساسات ورزده کوي.
که همدغه ماشوم له ماشومتوب څخه په مینه وروزل سي، په ښه توګه وروزل سي، پرته له شکه چې هغه ټول عمر له همغې مینې سره ژوند کوي. ولې نه؟ کله چې ماشوم په همغه ماشومتوب کې وډار سي، پرته له شکه چې ډارن غټیږي. کله چې ماشوم په ماشومتوب کې کرکه او نفرت ورزده سي، ماشوم په داسې کورنۍ کې غټ سي چې هغه کورنۍ کې هره ورځ مور و پلار له یو بل سره جنګ کوي، ماشوم هم جنګ زده کوي، ماشوم هم کرکه او نفرت زده کوي. کله چې ماشوم په داسې کورنۍ کې وروزل سي چې هره ورځ په هغه کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ جنګ کیږي، جګړه کیږي، شخړې کیږي، سپکې سپورې یو بل ته ویل کیږي، ماشوم هم هغه خبرې، هغه عواطف، هغه احساسات ټول جذبوي د ټولنې د محیط لخوا څخه او په راتلونکي کې هم بیرته بیا خارجوي. ماشوم هیڅکله هم په ماشومتوب کې کوم څه چې زده کړي هغه په ماشومتوب کې بیرته له خولې څخه یا هغه حرکات له ځان څخه نه ښکاره کوي، هغه ټول په دغه ذهن کې ساتل کېږي او مرحله په مرحله ځان سره دا وړي. یو بار دی نو چې ماشوم ته موږ ورکوو، هغه د بار ځان سره کش کوي تر هغه څه وخت راورسیږي چې هغه خپل ځان نور نو داسې قوي احساس کړي چې هر څه چې وایي یا هر عکس العمل چې له ځان څخه ښکاره کوي څوک ورته څه نه وایي او یا هم د چا زور پرې نه رسیږي یا هم د چا له منفي حرکات سره نه مخامخ کېږي، نو هغه بیرته ابرازوي. ماشوم مو په ماشومتوب کې مینه ناک وروزه، له مینې ډک کم وروزه، ښې خبرې مو ورزده کړلې، هغه تر هغه چې په دغه نړۍ کې ژوند کوي، تر هغه چې ځوانیږي، زړیږي، هغه نور ته مینه ورکوي، هغه نور ته په جان او په قربان او په ښه توګه په ښو خبرو سره، په ښې رویې سره، په ښه عکس العملونه سره خبرې کوي، کار کوي. د دندې په ځای کې یو ښه انسان وي، یو نرم مزاج انسان وي، یو مینه ناک انسان وي. هر چاته ولو که څومره هم ستړی وي، ولو که څومره هم ستومانه وي، ولې کله چې یو څوک ورته یو کار وسپاري په پوره مینه او صداقت هغه کار ترسره کوي، په ورین تندي باندې هغه کار ترسره کوي او د نورو ځواب ورکوي. هغه په ښوونځي کې داسې یو ماشوم وي، داسې یو نوی ځوان وي، داسې یو نوی نسل وي چې د استاد هره خبره لکه ګوړه او لکه شیریني ورته ښکاري او هر استاد سره، هر ټولګیوال سره مینه کوي، صمیمیت کوي، قصې کوي او تر دې چې مثبت انرژي نورو ته خوروي. ولې ډېر داسې ماشومان مې لیدل دي، په ډېرو داسې ماشومانو باندې دا ازموینې ترسره شوي دي د ارواپوهانو لخوا څخه، د روانشناسانو لخوا څخه چې کله چې هغوی په ښوونځي کې، په پوهنتون کې، د دندې په ځای کې هغه تل خشن وي، تل په جنګ وي، تل په غوسه وي، تل نورو سره منفي حرکات ترسره کوي، مثلا خپل ټولګیوال وهي، خپل د ټولګیوال قلم کتابچه یو څه له منځه وړي یا یې شکوي یا یې ماتوي. کله چې په هغو باندې دغه تجربې ترسره شوي دي، نو هغه ګرځي خپلې کورنۍ ته چې هغه په څه رقم یو کورنۍ کې ژوند کوي، په څه رقم یو کورنۍ کې غټ شوی دی. که چیرې کورنۍ مینه ولري، د یو بل ترمنځ مینه خوره کړي، یو بل ته په مینه باندې خبرې وکړي، یو بل باندې ګران اوسي، هماغه ده چې ماشوم هم هماغه احساسات له کور څخه اخلي او ټولنې ته یې لیږدوي، انتقالوي. ولې که برعکس ماشوم په کور کې کرکه او نفرت هره ورځ ولیدل، جنګ او جنګونه او داسې چې مثلا هیڅوک د چا احترام ونه کړي، مشر په کشر باندې مینه ورنه کړي او شفقت ونه لري او کشر مشرانو ته احترام ونه لري، ولو که هر څوک وي، خور او ورور اوسي، مور او پلار، یا مثلا والدین او اولادونه، ولو که تره اوسي، د تره اولادونه اوسي. ډېری کورنۍ کې اوس هم شریکه ژوند دی. دا د افغانستان په ټولنه کې، دا په افغاني ټولنه کې او په ځانګړې توګه په پښتنه ټولنه کې یو عادي خبره ده او دا په ډېریو کورنیو کې اکثرا اوس هم 5-6 وروڼه یو ځای ژوند کوي، اولادونه دي، مسیان دي، یا مثلا نور د کورنۍ ټول غړي دي. دا هیڅ وخت موږ نسو ویلی چې کله چې یو کورنۍ یوازې جدا ژوند درلوده د هغه ښه اولاد کېږي. نه، دا خبره هیڅ دې موضوع پر ارتباط نه لري. موږ نسو کولی هغه د افغاني دود او دستور چې له کلونو څخه په افغانستان کې دود دی اوس هغه له منځه یوسو یا د هغه په له منځه وړلو کې هڅه وکړو. نه، هغه موضوع بیخي بېله خبر ده. ځکه چې کله چې موږ هغې خبر ته اقدام کوو، هغه سپیناوی کوو چې په ټولنه کې شریک ژوند ښه دی که یوازې یا جدا ژوند ښه دی، هغه نو ډېر موضوعات له ځان سره لري، ډېر ستونزې له ځان سره لري، ښېګڼې هم لري، ستونزې هم لري. هغه موضوع بیخي بېله ده، هغه به بیخي بېله پرېږدو. ولې موضوع دا ده چې په یو کور کې چې موږ ژوند کوو، ولو که هر څوک اوسو، د هغې کورنۍ له ماشومان سره موږ څه ډول چلند کوو، د هغې کورنۍ په منځ کې موږ خپل هغه مسؤلیت د ماشومانو په وړاندې څومره ادا کړی دی. کله چې زه د خپل مثلا 2 ورونه دي،
په هره موضوع په هره مسله چې کله چې جنګ و جګړه کیږي څومره سوچ و فکر و دقت کړی چې شاوخوا ته ماشومان شته که نشته. کله چې دوه مثلا د لیوره ښځې مثلا خواښې ونګور مثلا دوه خویندې مثلا ورېنداره و درور هر څوک چې اوسي په دغه ټولنه کې زما نه به تاسې ښه درکوئ پوه به شئ چې زه څوک ښه یم. تاسې خپلې کورنۍ ته وګورئ ستاسې په کورنۍ کې څوک ژوند کوي. مثلا زما په کورنۍ کې زه یم، زما خاوند دی، زما دوه ماشومان دي، زما مور پلار ډېری کنه ما سره یو ځای دي. نو دغلته دا موضوع راګرځي چې اوس زه من حیث دی چې د یو چا مور چې یم دې خوا ته زه د یو چا میرمن یم، زه د خپل خاوند سره څه ډول رویه لرم، زه د هغه سره څه رقم سلوک لرم چې زما ماشومان هم بیا هغه کاپي کوي، هغه زده کوي. که چیرې زه په مینه رویه وکړم، که چیرې زه گذشت ولرم، که چیرې زه ښې خبرې وکړم، طبعا هغه به هم یو مینهناک انسان روزي غټیږي. خو که چیرې برعکس زه په هره وړه او غټه خبر له خپل خاوند سره په جنګ و جګړه باندې اوسم، زه مثلا د هغه پلار او نیکي ورته یاد کړم او نور سپکې سپورې خبرې وکړم، هغه هم زده کوي. نو هغه خو مونږ په اول کې ویل چې هغه خو د پیدایښت نه دغه خبرې نه زده کوي، بلکې مونږ په ټولنه کې ور زده کوو. د دې ترڅنګ زه چې مثلا په دې کورنۍ کې چې تاسو ژوند کوم څه رقم رویه لرم هغه هم کاپي کوي. تاسو هم خپلې کورنۍ ته لیدونکو وګورئ، تاسو په کورنۍ کې څوک دي، وړه کورنۍ لرئ، غټه کورنۍ لرئ، په کورنۍ وضعیت مو څه ډول دی. مثلا کله چې د کوره بهر یا کله چې کور ته راځئ هر څوک ستړي دي، هر څوک کار کوي، هر څوک ستونزې لري، اقتصادي ستونزې، ټولنیزې ستونزې، مثلا ځینې کسان صحت ښه نه دي، ځینې کسان ناروغان لري، ځینې کسان هر ډول ستونزې چې ولري. هیڅ شی په دغه نړۍ کې مثلا د دې قابلیت او لیاقت نه لري، د دې ارزښت نه لري چې موږ په مقابل کې یو نوی نسل خراب تربیه کړو، یو نوی نسل منفي لوري ته وغځوو او منفي حرکات ور زده کړو. نو ټول خبر راګرځي دې موضوع ته چې کله چې مثلا په ټولنه کې په کوڅه کې مو هر ورځ غټان کوچني ماشومان مونږ وینو چې جنګ کوي، یو بل ته سپکې سپورې وایي. ملامت څوک دی؟ زه او ته، د هغې کورنۍ غړي ملامت دي. کله چې موږ په دغه ټولنه کې وینو یو ځل وځئ د ډېر کم هغه خپله منطقې شاوخوا ته وګرځئ، تاسې ګورئ چې څو نفر وینئ چې یو بل ته کنځلې کوي، څو نفر په یو ناقه موضوع باندې له یو بل سره شخړې او جنګونه کوي. دوکاندار دی له خپل مشتري سره په جنګ سي، دوه دوکانداران د یو بل سره په جنګېږي. مثلا ډریور دی له خپلې سوارۍ سره یا یو بل ډریور سره په جنګ کېږي. ولې؟ یعنی هیڅوک دغه زغم نه لري چې یوه اضافي خبر د چا ویسي. هر څوک وایي چې زه من یم، زه پوره یم، هیڅوک نه وایي چې زه نه منم، زه 1 کیلو یم. نه، نو دغه خبرې ټولې دې ته راګرځي چې موږ په داسې یو کورنۍ کې غټ شوي یو چې هلته جنګونه دي، جګړې دي، د یو بل زغمل نشته، یو بل ته تل سپکې سپورې خبرې کېږي، یو بل ته احترام او درناوی نشته. لیدونکو راځو دغه خبرې ته مونږ تاسې غټ شولو، راورسېدلو. دا اوس هر څوک چې زما خپرونه ویني او د 18 کلو څخه یې عمر ډېر ده، مونږ تاسې هغه دوره چې نور نو وروزل سو هغه تېره شوې ده. وروسته له دې نه نو شرم نه چې مور پلار یا مثلا مشران موږ ته وایي چې لورې یا زویه ته دا کار وکړه، دا کار مه کوه، ځکه خدای پاک عقل راکړی دی. مور پلار ښوونکي تر یو ځایه مونږ راورسولو. وروسته له دې نه نو مونږ خپله کولی چې ځان په کار واچوو، خپل فکر خپل عقل نه استفاده وکړو. کومه لار ښه ده، کومه لاره ښه نه ده، کومه خبره ښه ده، کومه خبره ښه نه ده، کومه خبر زمونږ په زیان او په تاوان ده، کومه خبر موږ ته ګټه رسولی سي. زمونږ مسله بیله ده. ولې موږ دا مسؤلیت د نوي نسل په وړاندې، هغه کسان چې د 18 کلونو څخه عمر ټیټ دی، هغه کسان چې اوس نوي نړۍ ته راځي، ورو 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 هغه د رشد په حالت کې دي، هغو کسان په وړاندې هم دغه مسؤلیت دی. هیڅ څوک ناپاکه د دنیا ته نه راځي، ولې هر څوک امکان لري چې ناپاکه هغې دنیا ته لاړ سي. ناپاکه هدف مې هغه کسان دي چې یعنی هر منفي خصوصیت، منفي حرکت چې په ځان کې یا په نورو کې وینئ هغه ټول په ځان کې لري. پاک نړۍ ته راځو، کوشش باید وکړو چې پاک دې نړۍ څخه لاړ سو. پاک نړۍ ته راځو، په ناپاکه تللو کې نو موږ خپله ونډه لرو، په دې کې نو بل څوک بیا ونډه نه لري. مثلا کله چې ښه انسان اوسو، ښه انسان اوسېدل په دې معنی چې په دغه ټولنه کې نورو ته مو خیر ورسیږي او اضافي توقعات له نورو څخه ونه لرو. ګلون لیدونکو بیا هم وایم چې نوی نسل ولو که زموږ د کورنۍ غړی اوسي، ولو که زموږ مثلا زده کړیال یا زده کوونکی اوسي، ولو که زموږ د ګاونډي زوی یا لور اوسي، ولو که زموږ د ټولنې دغه نوی نسل، نوي کوچني ماشومان اوسي، د دغې نړۍ
نوی نسل اوسي زموږ او ستاسې باندې پوره حق لري. نو بیا هم وایم په ډېر درنښت د تاسو ټول څخه مې هیله همدا ده د خپل ځان، د خپلې کورنۍ، د خپل نوي نسل د ښه والي لپاره راځئ په دغه ټولنه کې هره شیبه چې تېرېږي ژوند کوو، خپلو خبرو ته، خپل رفتار، سلوک، خپلو ټولو کړو وړو ته پوره دقت وکړو. خدای مکړه داسې کار ترسره نه کړو چې هم موږ ته هم نورو ته او نوي نسل ته د ستونزو د زیان او د تاوان لامل اوسي. خوشحاله سوکاله اوسئ. حتما کوشش وکړئ چې دغسې خپرونې ووینئ، له خپلو هیوادوالو سره، خپلو عزیزانو سره هم شریک کړئ او د نوي نسل په غټولو کې او د نوي نسل په مثبته روزنه او تربیه کې راځئ موږ تاسې ټول یو بل ته لاس ورکړو، قوي هوډ ولرو تر څو نوی نسل په ځانګړې توګه افغان نوی نسل نو داسې نسل اوسي چې په ټوله نړۍ کې نور نو سیال نه اوسي، شان نه اوسي او بیلګه ونه لري. داسې نسل اوسي چې واقعا ټول پرې وویاړي. خوشحاله ارام اوسئ. لوی الله مو مل شه او د داسې ویډیوګانو د لیدلو لپاره حسینه همدرد یوټیوب چینل له ځان سره ولرئ او مطمئنه اوسئ چې هغه څه به جوړوم، هغه څه باندې په هکله به تحقیق کوم، ریسرچ به کوم چې زموږ او تاسې ټولو خیر او ښېګڼه پکې وي. الله مو مل شه.